چې په ټولو مذهبونو کې واحد مذهب اسلام دی چې د دې هر شی محفوظ دی. د اسلام هیڅ شی تر اوسه پورې ضایع شوی نه دی. د اسمان نه چې څه نازل دي نو هغه ټول ضبط دي او د الف نه تر یې پورې ټول محفوظ دي. د دې نه سوا مخکې کتابونه چې کوم د قرآن کریم نه نازل دي، تورات، انجیل، زبور یا نور صحیفه، هغه ټول ضایع شوي. ضایع کېده دا معنا چې د خپل وخت علماو او د هغه خلقو دیندار طبقه د خپل ذاتی مفادو د پاره هغه ټول تحریف کړی دي او اس شی پکې تر اوسه پورې صحیح باقی نه. مثلا انجیل وګورئ، انجیل د عیسی علیہ السلام کتابو او داغه نه بعد عیسایانو ته پاتې. عیسایانو هغه انجیل ټول تحریف کړي او اس شی پکې صحیح باقی نه. اوس دا چا ویلی دي چې دوی دا خپل کتاب ټول تحریف کړي دي؟ دا قرآن وی. قرآن کریم کې الله فرمایي ویل للذین یکتبون بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. الله فرمایي چې هلاکت تی وي د هغه لاسونو د پاره چې هغه په خپل لاس شی لیکي او بیا هغې نه بعد وایي چې دا د خدای د طرف نه. نو عرض مې داو چې امم ماضیه چې څومره دي د هغې ټول کتابونه چې دي ضایع شوي دي او ختم شوي. لویه وجه پکې دام وه چې هغه هم د اسمان نه نازل وو، ضایع شو او قرآن هم د اسمان نه نازل دی، نو دا ولې نه ضایع کیږي؟ پکار دا دی چې څنګه هغه خپل قومونو ضایع کو نو چې دا هم ضایع کړی وي. عزیزانو د دې هم د ضایع کېدو دپاره کوشش ډېر شوی، دومره کوشش شوی دی چې صحت پې نه. خاص کر انګریزانو د قرآن کریم د ضایع کېدو دپاره دومره کوشش کړی چې صحت پې نه. لیکن قرآن ولې ضایع نه شو او هغه کتابونه او صحائف ولې ضایع شو؟ د دې غټه وجه دا وه چې هغه کتابونه یا هغه صحائف چې دي هغې کې دا ذمواري د خدای نه وه ذکر چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دا کلام ما نازل کړی او ده به د دې حفاظت کوم. دا شی نه په تورات کې او نه په انجیل کې او نه په زبور کې او نه په صحیفو کې. واحد کتاب چې دی قرآن کریم دی چې د دې د حفاظت ذمواري الله په خپل اخیسته. بل دا چې څومره کتابونه په امم ماضیو کې نازل شوي دي په هغې کې یو هم د هغه کتاب حافظ به نه و. د تورات حافظ نه و، د انجیل حافظ نه و، د زبور حافظ نه و، د صحیفو حافظ نه و. واحد کلام چې دی قرآن کریم دی چې کروڑها حافظان د قرآن کریم په مسلمان قوم کې موجود دي. د دې د نه ضایع کېدو دوه وجې دي. یو خدا چې د دې ذمواري الله په خپل ځان اغستی، نو چې الله د کوم شي څوکیداری او چی غم دیوار امت را که باشد تو چو پشتیبان، چی غم ز موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. وی د نوح علیہ السلام کشته ته د غرقېدو نه څه یاره وه چې د چا مانګې نوح علیہ السلام، او هغه کشته ته به د غرقېدو نه څه یاره یا رسول الله چې د کمی کشته پشتیبان ته هغه دیوال ته به د پریوتو څه یاره چې کم دیوال پشتیبان ته. نو د کم کلام پشتیبان چې د خدای ذاتو هغه کلام ته د ضایع کېدو یاره. دویمه وجه دا وه چې هغه کتابونه د خپل وخت قانون، پیغمبر موجود دی قانون دی، پیغمبر وفات شو دا لاړو بل پیغمبر برازي او بل قانون دی. نو چونکه عارضی او وقتی قانون، نو عارضی او وقتی قانون ذمواری خدای ځکه ناغسته چې دا به د دې پیغمبر نه وروسته ختم شي. قرآن کریم واحد کلام ځکه و
چې دا به تر قیامت پورې چلی. دین رستو با بل پیغمبر ناراضي، دین رستو با بل کتاب ناراضي، دین رستو با بل دین نه. لہذا د حفاظت ذمہواری خدای پاک پزان واغستا او دا سلسله به تر قیامت پورې جاری. عزیزانو ډاکې په وخت پکې ډېرې واچولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت د مرزایانو ډاکا، قادیانان را پاسېده او مرزا غلام احمد ته پیغمبر و. علما ورپسې شو چې هلکه پیغمبر څنګه ہے؟ باسونه لانجه کنجه تر اوسه پورې هغه معامله. علما ورپسې شو چې باس په قرآن او په حدیث به که مونږه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر منو هم نو مونږ سره داغه د پیغمبري دلیل چې د قرآن او حدیث قبل ششتا. قرآن او حدیث مونږ سره دلیل داغه په پیغمبري راځي. قرآن او حدیث کې به وګورو کله بل پیغمبر گنجائش وو او قرآن او حدیث نه اشارتن کنایتن معلومه ده او بسم الله ده. که یو لک سړي زره پیغمبران مونږ منلي دي دا یو پکې ولې نه مني؟ اسه زمونږه څخره د لارې مرزا غلام احمد اړولې دي چې مونږه داغه پیغمبري نه منو. ټولو نه مخکې به مونږ ومنو، خو که مونږ ته دا ثابته شوه چې دی پیغمبر، هر کله چې دا پیغمبر دی نه او دی ځان ته پیغمبر وای نو لا محاله دا کافر دی. چې دا کافر دی او زه د ته پیغمبر وایم نو زم کافر دی. بلکې د ده په کفر کې چې چا شک وکړو هغه هم کافر دی. تاسو خیال راکړئ. دلیل وښایه. دلیل نه بے دلیل مونږ تاسو وګورئ په دې کائنات کې خدای تاسو منلې دی په دلیل منل، خدای هم په دلیل منل، بیا د الله یواله تاسو په دلیل منل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري تاسو په دلیل منل. هر یو پیغمبر ته الله معجزې ولی ورکول. معجزې به دې د پاره ورکولې چې دا خلق عاجز شي او د د معجزې جواب ونکړي شي او د پیغمبري. په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړي کول دا د پیغمبر معجزه وا. ابو جهل او سرداران د مکه ټول حیران شو او جواب نشو. کانی پلاس کې لا اله الا الله ویل عالم عاجز شو د دې جواب نشو. پلا رضا کانو نه आवाज رضا چې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله، دنیا اورا عاجز شو د دې جواب نشو. بیا د لرګستان په مسجد نبوي کې د قجوري د ونی جوړه پیغمبر به چې تقریر کولو هغه ته اډانا والا یو نجارو ترکان هغه دا خیالو کو چې حضور علیہ السلام په ولاړې تقریر کوي دا ستړی کیږي نو دا منبر جوړ چې منبر جوړ کو جمعه ته راوړو او فرمایل چې یا رسول الله تاسو چې خطاب کوئ نو په دې منبر تشریف دی. پیغمبر منبر تلاړو چې پاغي تشریف کې خو نو دا لرګي چې په جړاش اوچ دکې د قجورو د پانو چته وغه لاندې داسې ډکه ستن ور کړی دا ناغه اوچ ډکه داسې جاړي لکه بنی آدم سلګي وਹੀ او اٹکای وਹੀ او جړا د په جمعات. صحابه په جمعات کې ناس دي مسجد نبوي کې ټول حیران. مولانا روم وایي چې استله حنان یز هجر رسول نالا میں زد ہم چوں ارباب عقول. دا سے جړل تابوي چې یو انسان جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه او د ستنې له غاړه ورکړه او سینې سره ولګول او د ستنې ته وای
چی گفت پیغمبر چی خواهی اے ستون وستن اتسواڑی ولی جاڑی استن ورتوی چی گفت جانم از فراقت گشت خون و یا رسول اللہ ستا پا جدائے کہ میں دزڑنا وینی جدا شوی سترانا جدا شوی ولی مسندت من بود مز من تاختی اول خو ستا تکیاگا زوما ستا ملابا ما سره لگے دلی وا او ستا تکیاگا چی دے نو زو مسندت من بود مز من تاختی برسر منبر تو مسند ساختی اول ستا تکیاگا زوم اس لاڑی پا منبر کے ناس نو دی وجه نزا جاڑ حضور علیہ السلام ورطو فرمائل چی وونی زب دعاو کم چی اللہ تا پا جنت کی ونہ کی آڈکے ورطوئی چی یا رسول اللہ پا خدای میں دی قسم وی کنمی پا جنت کارشتاو ند جنت پا ونو ن جنت غوارما ند جنت میں وی غوارما ن پا جنت کے ونہ کے د غوارما کا غوارم نو پا دنیا کے تا سر یوزے کے د غوارما مولانا روم وہی چی دا خبری دی ڈکی او پیغمبر څو وخت کې کولې نو د صحابه په جمعات کې چې څومره ناستو دي ټولو اورېدل او مولانا وایي چې درته حي ارمان د اصحاب رسول ټول صحابه حیران چې دی وچ ډکی ته وګوره د دې جړا ته وګوره او بیا پیغمبر سره د دې ډکی دی خبرو ته وګوره درت حی ارمان دا اصحاب رسول کسچی میں نالیت ستون با عرضتول داستناو جڑاو چغیو خبری صحابتو لحران عرض میں داو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت پاگے خو اچ ڈکیم گواو کانیم پہ گواو د اسمان سپوږمیم په گواو او حیواناتم په گواو زناورم گواو یوازې بنی آدم نه حیوانات گواو یو سیو خکاری نیول خکاری اوسی نیول او اوسی ور سره په جګړه ته نوک جوک کوي سردار کونین صلی الله علیه وسلم کرا اخکاری ته وی داوالی اوسی می نیول دا بالکل ځان وجن اوسی ته وی ولی ولی ځان راکاږي او سای ورته وایي چې یا رسول الله د دې غره شاته مې یو دوه بچي دي ډېر وخت شو چې تیراوتې ما ته مې نه دی ورکړی نو د نزان خلاصوم چې په منډه غیله ته ورکم نو بیا راځما پیغمبر اخکاری ته وایي چې دا اوسای خدا سی وایي ورته وی یا رسول الله دا اوسای زناور شه دی دا چرته بیا راځي چې پرېږدما جناب محمد رسول اللہ ورته ہوئے چوخکاری د دی اوسے په ضمانت کے بدر سر زکے نما کدا اوسے لک ساتھ کے بیا رانلا نو تاوان بے زدر کما پیغمبر ور سره کې نس اوسے پر اوسے په یو منډه لاړو بچو ته وی جزر کوي سردار کونین میں په ضمانت کے ناس بچو ورته استعفای په مونږ حرام دي چې تر څو ما د ضمانت نه خلاص کړي مور مخ کې او دواړه بچی را ورپسې چراله و یا رسول الله زخر عالم چې تمه د ضمانت نه بهر شي دا دو بچی مم دې د پار راوست چې دا استاف ناموز د اخکاری ته قربان شي اخکاری چوکته يهوديو هغه فو د زنګل زناورم د دې تصدیق کو چې دا پیغمبر دی فوراً ہوئے چې لا الہ الا اللہ محمد رسول عرض میں داؤ چې د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت باندې خو کانی او لوټم گواو
د مرګ نه وروسته درته ووایم په لندن کې یو میټینګ وشو د انګریزانو بادشاہ پاسې دا بادشاہ او دا غټ سره چې اوسم په پخوانی روپای باندې داغه گنجه تصویر دی دا بادشاہ هغه پاسې دو مخه ووالو ویریو ټول پارلیمنت حیران انګریزانو پارلیمنت تاسو ته معلوم دی ځکه چې د پاکستان پارلیمنتونو خلکونه ارث هیر کړ د پاکستان پارلیمنتونه چې دی خلکونه ارث هیر اوس دوی دا خیال کوي چې جوړ پخوانی پارلیمنتونه هم دغسې ونو چې د چا په لاس کې پیاز نه پارلیمنتونه خلقو دغی شانو تاسو وګورئ امریکا په دنیا کې اعلی طاقت دی چې مونږ هم ته خیر غواړو جولای مرتار وختي نیولي داغه سېنات دی داغه کانګرس دی مجال دی چې داغه کانګرس فیصله نه کړي او د امریکای صدر متیازي مجال د ټول امریکای نظام داغي کانګرس په فیصله کوي هغه نه بعد به صدر په دستخط رب نشيواله صدر چې داغي کانګرس فیصله نه دلتا شورا دا او صوبه دا منبر دی او پلانې دی او چرته ګرینګ سنولې په اختیار کې اوس عرض مې داو چې پارلیمنتو د هغه خلک مخه والو ټول پارلیمنت پاسې دوی صاحب ولی واوري چې ترسو پورې په مدینه منوره کې د محمد رسول الله خبر او د لاش موجودي انګريز قوم به د خیر ورځې مخ نه د دې خبر نه د لاش راويسته غواړم او دلته راوړل غواړم سو کولې شي دا قربان یو دوه انګريزان پاسې دی ویل مونږ به اجازه ته ویل بالکل د انګلند را روان شو مدینه منوره تراله ګيري پرېخوي ځان نه سفیان جوړ چې دا سفیان او سپی کېدل خو آسان کار دی که خري پورا او لکای دي شوی او ګیره د لوی پرېخو او سر مرد یوګد راوګد کو او صاحب سپینا ټوپای دې په سر کا او کرکرې دې ځان نه جوړ ک کنه جی حضرت رحمت الله علیه دلته موږ سره یو دی چې راشي خپل پیرته حضرت رحمت الله علیه اجوندی ته وی حضرت رحمت الله علیه نو مال داغه خر مطلق دی چې دا اوس په دین پویږي چې رحمت الله علیه ژوندۍ سره خلک وای کمړي سره رحمت الله علیه خلک ژوندۍ سره نه وای مړي سره ما په دې خبرو پویږي نو دې خر مطلق ته اوستو ګراوي مې اے دوايي حضرت رحمت الله علیه واسطه کړنا حضرت رحمت الله علیه نو دا سوټی کېدل خو آسان کار دی خو ګیره راوګدا کا دودرې لیشته او ځان زنګلی چيله جوړ کا او سبا بس سوپی سے بش نو دغه ځای پیرنګیان ځان نه سوپیان جوړ ک او مدینه منوره تراغه چانه کور په کرایونی وو چې مونږه چلاو بس چلکی خلکو ډېر چلاو بس چلا دے شریف مکہ د حرمینو بادشاہ شریف مکہ د دوه ورځو کار پاتې شو په هغه کور کې سرنګ وال شروع کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ده لاندې نو د شپې به خوره ورزوله او د ورځې به په سرنګ کې کار کو چې دوه ورځې پاتې شو حضور علیہ السلام خوب کې ورغه شریف مکہ ته چې پاسا او باسی می درنه پاسې دو حیران پریشان چې داسې بیا ود شو بیا ورته پاسا او باسی می درنه واغ انګريزان ورته لاس نیولې و خو چې دا دوه کسان دي دا مې وباسي بس شریف مکہ را پاسې دو راغه مدینه منوره ته اعلان وکړ چې تالاشیانه شروع
हाँ इस पता नहीं लगा वे कटुना बिस्तरे उगोरई लांदे बान पुजे गड़े दले पदगा कोर की ची पुजे उचत को तिलांदे लो या ताखाना वा ताखाना के वरकुशु फौज अंग्रेजान खुईवनी हुआ और शरीफ मक्का पदी सुरंग की दगा वक्त के दा ताखाना बिया द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमैन मुबारक ता सूरह रसीदले शरीफ मक्का वर्णना हुआ तो नूर जुर्रत खो न करे शो और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपे मुबारक के खल करे दाय उली दे और दाय खल करे और दगा जे के द रोजे मुबारक न गेर चापेर बिया उस पने और सिकियो दा बरई गेर चापेर रोकड़ा चाइंदा दा खतरा और कश अगर अंग्रेजान पासे दे शरीफ मक्का और तल चल बदर सरा को अगी पासे दा और शुक्र च मुंग द खपल बादशाह हुक्म बजा रावड़ो अब यला खबर आदा चपकी कामयाब नशू वो मुंग दाग द हुक्म तामीलू को मुंग दालाश विस्तो और लंदन तम नु कड़ही सरकड़ द तेलो और दादवाड़ अंग्रेजा ने पकी गोल गोला खबर दादा च पार्लियामेंट देता हुई और द कौम और द मुल्क खिदमत देता हुई वो बकी सो उस वो पाकिस्तान के द पाकिस्तान बादशाह राफास ये उम्मा हुई होली जी खैर शाह ना वजीरान चे दागिर चातरनास के शूरा मेंबरान ना 35,000 रुपये बांधे दगा इफ्तारी कोलो वाला सदर साहब मख हुई होली जी खैर शाह दे और तो द ब्रेज़नेफ लाश में पकार दे रूसी सदर चा लाश दल तरावड़े और केमी कम लाड़ बशी द पाकिस्तान सो लाड़ बशाई न वो गज़नवी में मजा रहा न वो खम है जुल्फे अयाज में न वो गज़नवी में मजा रहा न वो खम है जुल्फे अयाज में न वो हुस्न में रही शोखियां न वो इश्क में रही गर्मियां नागा पार्लियामेंट नश्ता नागा सदरानश्ता और नागा कौशता जमाजीजान अर्ज में दाओ च कुरान और हदीस की दहर शी दलील कुरान मुंग पर दलाइल मन ले दा कुरान मुंग तो वली वही खुदा किताब दे मुंग तो खुदा आवाज होने दे न पर कुरान द खुदा दस्तखत शता वली वही द खुदा कलाम ज़िक्र च कुरान के खुदा वही कतास व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली कपदे शक की दा कुरान द खुदा कलाम दे कने दे 10 यो सूरत पैदा है सूरत नशे पैदा कोले ला महल दा बमनी च दा खुदा कलाम नुमुंग अर्श अजीजानु पर दलील मन ले बेदलील मुंग इस शे न दे उस ईसा अलैहिस्सलाम मर्दे कजवंदे दायो दावत अस्ताफ मल्क द कादियानान च ईसा अलैहिस्सलाम मर्दे पर कश्मीर की कब्र दद पर मर्ग दलील से दे दुई वही च दद पर मर्ग दलील कुरान दे खुदा वही च इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका खुदा वही इज़्ज़त आमर को उस मुतवफ़्फ़ी का सीगा उगोरई च मुतवफ़्फ़ी का सीगा दा यवा मुतवफ़्फ़ी मादा च दा पर अरबी लुगत के दा उगोरई च द मर्ग द पारा अल्लाह द मुतवफ़्फ़ी लफ्ज इस्तेमाल यो कना तो खबर पोई लफ्ज मुतवफ़्फ़ी वो कुरान के उगोरई च द मर्ग द पारा मुस्तामल दे कना दे कना वही मर्ग यो मात दे यो तवफा दे मौत अगशी तवाई ची रूह वागस्तेशी और बदन पातिश खुदा खबर कमा पर खबर कोई किबले तखफी गज़ल मौत मात यमूत माददा रूह अगस्तल और बदन पाते के दल देता लफ्ज मातवल तवफा अरबी जबा की रूह सरद बदन अगस्त होता है तसपुश रूह सरद बदन नु इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा याद का वक्त अल्लाह ईसा अलैहि सलाम तो हुई
انی متوفیک اے عیسی ته یهودو په کوټه کې ګیر کړو د مرګ صلاح دی کوي نو انی متوفیک زتا روح سره د بدن نه ځان ته اوچتوم ومطهرک من الذین کفروا او دغه پلیتونه د پاکوم چې آینده د پاره زما د قدرت یو لوی دلیل په دی باندې انی متوفیک دا یا علامہ ابن قیم وای حافظ ابن قیم دا هغه انسانو چې د تدریل لک حدیث د رسول الله زبانی یاد په حدیث کې یو حافظ دی یو حاکم دی یو محیط حافظ هغه محدث توای چې درې لک حدیث یاد حاکم هغه محدث توای چې اول لک حدیث یاد محیط هغه محدث توای چې د پیغمبر څومره ذخیره د حدیث ته دیار لسنیم لکه چاټول ورته نو عزیزانو په اسلام حافظ د حدیث ابن قیم دام تیر شوی محیطم تیر شوی او حاکمم تیر شوی دام شوق چې چاته به دیار لسنیم لکه حدیث یاد دام شوق چې چاته به ولکه حدیث یاد دام شوق چې چاته به درې لکه سره د سند یاد یو حدیث ته یو سند دی سند وای دیتا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدیث بیان کړو ما ته پلانی هغه ته حدیث بیان کړو پلانی هغه ته حدیث بیان کړو پلانی هغه ته حدیث هغه ویلي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا رستمت حدیث شروع شو زما عزیزانو عرض داو چې هغه هم خلقو چې چاته درې لکه وو لکه دیار لس لکه حدیث سره د سند یاد امام بخاری یو کلی تلاړ الته مولیانو او چې یاره د شهرت شوی دی چې دا امام بخاری چې دی ډېر حدیث ورته یاد دی او دا دی خدای خبر پسې پوهېږم که نه پوهېږي مولیانو کې دا کیسې وي که د مولیانو مخکې ووایه که نه چې پلانی ملا جي ډېر لوی عالم نه یاره ملا دومره نه دی هسې تاسو دا ټرای وکړئ هر چا کې څه نه څه خو یي که نه اوس که ته زما مخکې وایې چې جي پلانی مولوي صاحب ډېر لوی عالم دی نو زما څه خوله خو نه ماتېږي چې هم لوی عالم دی خدای دې خوشحال لري زما کور روانېږي نو زما دې مخکې چې وایي چې پلانی جي ډېر لوی عالم عالم نه دی پلانی کتاب نه پوهېږي پلانی کتاب پوهېدو والا په ټول صوبه سرحد کې وګورئ چې څو کسان په دې ټول صوبه سرحد کې وګورئ چې په پلانی کتاب پوهېدو والا څومره کسان خوړ کې خو ډېر کاڼي خو سیر پکې ډېر شاز و نادر خېږي نو امام بخاري سره هم دا عناد د مولیانو خو چې دا حدیث او دا نو هغې څه چلو کو چې د یو حدیث سند بل سره ولګولو د بل حدیث سند بل سره ولګولو د بل سره ولګولو د بل سره ولګولو چې دی راغی څه وخت کې هغوی ورته پیش کړي چې جی حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال امام بخاري ها غلط بیا ورته قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان غلط بیا ورته حدثنا فلان قال حدثنا څومره روایات چې ورته وي امام بخاري وی چې ټولم غلط وي غوږ کېدی اوس څومره سندونه چې دوی ردو بدل کړي هغه داغه حدیث سند دراغه دې سره به کې خود دې بیاغه سره کې خدای بیاغه سره کې خدای بیاغه سره کې خدای بیاغه علما د بلخ اکبر چې واقعي دا د شهرت چې څنګه شوی نو حقیقت یې مغشه نو زما عزیزانو عرض می داو چې علامہ ابن قیم فرمایي چې تاسو وګورئ چې انی متوفی کا لفظ په عربي لغت کې کامل اغستو ته وایي کامل یوازې روح اغستو ته کامل اغستل نه وایي روح سره د بدن اغستل کامل اغستل نو عیسی علیہ السلام چونکه الله کامل چت کړي واسمانونو ته لہذا د دې وجه نه الله ورته وایي چې انی متوفی علما وایي چې یا په دې عبارت کې تقدیم او تاخیر اصل کې عبارت داسې ده اذ قال الله یا عیسی انی رافعک الی ومتوفیک بعد نزولک اے عیسی علیہ السلام قوم په کوټه کې ګیر کړي وجنی دي زه دې اوس ځان ته اوچتوما چې د دوی نه دې بچ کم اسمان کې به اوسېږي او قیامت ته نږدې چې د اسمان نه راکوشي نو بیا به دې مړ کوم دا رد دی په نسواراو باندې چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی نو چې څنګه خدای له مرګ نشته نو داسې بیا زوی له مرګ نه الله ورته وفرمایل چې نه ومتوفیک بعد نزولک ازما زوی نه دی چې د اسمان نه راکوس کوم بیا به مړ کوم ما به خبر پوهیږم کتا چې کتا سو باندې قادیانان پیښ شي او قران در تراوالی او درته وایي چې دا وګوره
خدای ویلی دی چې زه عیسی علیه السلام تا مړ کوم او ستاسو ملیان وایي چې هغه ژوندی دی او په اسمانونو کې ناست. نو تا سره به جواب وینه، چې جواب نه وي نو لا جواب بشي، چې لا جواب شي نو نتیجه بدای چې یا به قادیانی ته خوي چې دا دوی خو رښتیا وایي، نو کدا دی وایي چې دوی رښتیا وایي نو پټکی به کافر شي، او کدا دی نه وایي چې دوی رښتیا وایي نو ړکه به د خار پیدا شي چې دا دومره زمانہ مونږه اورېده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او اسمانونو کې دی. دا خو دروغ، دا خبره خدا سي دا یو خلجان به درته دماغو کې پیدا شي او په شش و پنج کې به شي چې دوی ته ښه ویم که ده ته ښه ویم، دا رښتیا وایي که دا رښتیا. د دې داسې مثال دی لکه زمونږ په دې ملک کې تاسو وګورئ دا اخترونو د پاره هلال کمیټي چې حکومت جوړه کړې، دا ناستی په کراچۍ کې میاشتو لیدی شي په پېښور کې وی ګوري او د خدای مور مړی پلار مړی د خدای خوار سپېره. اوس دی به کراچۍ ته بوځي څوک چې هلته ګوایي ورکړي چې ما میاشت لیدلې ده او هغې فتوه ورکړي چې سبا اختر دی. دا ممکنه ده؟ یا دا د چا عقل مني؟ پرون به تاسو کتلي اخبار کې یو مولا اغسته ده په هلال کمیټۍ کې، نو هغه اخبار کې ورکړي دي چې ورونو په ټول پاکستان کې د خوشحالۍ لهر اوس غلیدو چې دا یې واغستو په هلال کمیټۍ کې نو پاکستان به ټول ټیپر ټیپر شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې د قوم مشر ذبح بغیر سکین بے چڑے حلال کرے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بادشاہ ورته پیشکش کو چې ته زما قاضي شې. امام ابو حنیفہ ورته وی چې ما دا حدیث نه پریدي چې زستا قاضي شې، دا حدیث مې نه پریدي. پیغمبر ویلی دی چې کم سړی د قوم مشر شو ذبح بغیر سکین بغیر چڑے حلال کړی شو، دا حدیث میں نپری. بادشاہ رونی و پا جیل کی واجو، نتیجہ دا چی پا جیل کی مرم شو دا بادشاہ قضاء قبول میں. من خو بیڑا تباہ دا، من خو تباہ شو، من خو غرق شو کی دی بس انجام بیت صحیح. زما عزیزانو عرض داو چې دا یو درد دل دی چې سړی وایي باقی زده کول او سبا په بل سره باس کول دا زما یقین نه دی. 13 جمعه چې ما سویلی دي ممیتو کا متوفی کا باندې تاسو ته چرته یاد بس یو شیو وامره دا خبر خلاص. زما عزیزانو عرض داو چې ما دا خبره کړې وای چې انی متوفی کا دا آیات نازل شوه په چا دی؟ په چا نازل؟ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ټکه سور لسو کال رستو مونږ ویلی چا دی چې دا آیات قرآن دی؟ دا ویلی چا دی؟ حدیث ویلی. پیغمبر خو موجود نشته، سورلس سوه کاله وشو چې هغه تیر شوی. دا قرآن مونږ منو په څه چې دا د خدای کلام دی په حدیث دی. نو لا محاله ته به مخکې حدیث منی، هغې نه وروستو به بیا قرآن منی. دا به منی چې دا حدیث رښتیا دی، نو اله به قرآن رښتیا کیږي. که ته وایې زه حدیث نه منم نو دا قرآن درته ویلی چا دي چې دا د خدای کلام دی؟ حدیث ویلی. حدیث منې نه نو لا محاله قرآن نه مني. بله خبره دا ده چې
دا آیات نازل دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا د دې په ترجمه پیغمبر خپویدو او که مونږ خپویږو په دمره خو به پوهېږئ 16-15 د دې آیات په مطلب او معنا پیغمبر خپېده که مونږ پې خپویږو. پیغمبر د بخاری نه ونیسه تر مشکاته پورې په دې ټول ذخیره حدیث کې پیغمبر مستقل بابونه تړلی دي. باب نزول عیسی، باب نزول عیسی، باب نزول عیسی. دا باب دی چې ثابت دی په بیان د نزول د اسمان نه د عیسی علیه السلام. عیسی به نازلی بیا به د بیت المقدس په مناره راکوزیږي، بیا به دجال قتلیږي. دا مستقل بابونه په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام. کده دغه ټکی معنا مرګ وې نو بیا پیغمبر نزول عیسی ویل څه معنا شو؟ تاسو پوه شئ چې هر کله د دې آیات تعلق برای راست پیغمبر سره نازل په پیغمبر دی. معنا پیغمبر چې څنګه پوهیږي مونږ هغه سه خوب کې نو د دې آیات په موجودګۍ کې پیغمبر نزول عیسی روایات څنګه وایي، حدیث څنګه وایي، بیا دجال قتلول څنګه وایي. آیات موجود ده. نعوذ بالله کوي پیغمبر په نو پوه شوی نو ته په کوم ځای پوه شو؟ کوي پیغمبر ته پته نه وانه د پیغمبر غفلت چې دی دا بیا ظلم دی چې ته پیغمبر غافل وګڼې. تاسو خیال راکړئ. عرض مې دا و عزیزان چې فتنې ډېرې دي زمونږ په ملک کې، خو دا یو مستقله فتنه، یو ډېره عظیمه فتنه. بیا لا محاله د دې معنا متوفیق معنا دا روح سره د بدن اغسطل. ممیتو کا معنا دا روح بغیر د بدن ناغسطل، او متوفیق روح سره د بدن اغسطل. د دې دا معنا د عیسی علیه السلام روح سره د بدن دا جبریل اوچت کو او اسمان ته بوت. اسمان ته بوتلو اوس دوی څه وایي؟ وایي چې تاسو وایي چې عیسی علیه السلام په اسمانونو کې دی او ژوندی دی، نو هغه د اودسماتي څه چل کوي؟ اوس تاسو بس جواب کوئ. دې دپاره عوامم هغه مړه شو چې چا به په عقل د یو مستقل قوت مقابله کوله. په عقل یو پادری راغی د لندن نه، اعلان یې وکړو چې څوک ملا شته، زه یو سوال پې کوم. په دلی کې یو عالم ورته راووته، وایي زه ملا یم. ورته وی چې تاسو په قرآن کې لیکلي دي چې خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. الله وی ما ابوالجن پلار د پیریانو چې شیطان دی د خالص لمبې د اور نه پیدا کړي. دا آیات ټیک دی؟ هغه ورته بالکل ټیک دی. ورته وی شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چي په اور کې، نو اور چې اور سره ملاو شو هغه ته تکلیف سو. دنیا کې د آدم علیه السلام اولاد ټول تباہ کړو او دی چې د څه شي جزو هغې ته لاړو نو هغه ته تکلیف سو.
ملاریان چې بیړای غر که شدا دې څه وي یا غاریان ولاړو جواب سوچ کولو یا یو جټ ولاړو بیا مونږ به د خدای په عظیم قهر اخته یو سره د دې ګیرو سره د دې ټوپو سره د دې سپینو جامو سره د ګیري به په خوا ګمنځ ګرځول خلکو ګیره کې والو اوس خواص وګوره خلوتونو والا دا دغه برش ساتلې ده اوس پنه پشان الګا داسې کې کور دې د میردین جمعات شه وې دې سره لګا دا ګیره دانه وانه شي داس بس هم دا ګیره دانه وانه دا وې جمعات بغروي تبناس ته پکې هک پشانه ګیره بستا په نام لګي لکه سیک پشان تانه د سیک ګیره مقدار بریتی مقدی په سرم دوه غزا وخته ولا سزمون د لاس اسلام په شرمونو و شرم تاسو وګورئ مونږ ځان نه جوړ کړی مولا چرګکان سرونو ته وګورا ټوپو ته وګورا ګیرو ته وګورا د اوس پنې په برشم ګمنس کړی چې دا لګه شانه وانه شي که شانه شي نو څه چل خارشي چې ګیره دی یو ځل پرې خوا که شانه نه که ګنګړي ور پورې ځوړل کې خلک ګیری والا درته خسته درته نه وي دا شرمېدلې قوم نو زما عزیزانو انتظار کوئ لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به قوم ته فانتظروا انا معکم من المنتظرین د خدای د قهر او د عذاب انتظار کوئ زم تاسو سره د هغې په انتظار ناستم چې تاسو به د الله د قهر په لپیټ کې کله راځئ اوس ستا ملک به تقلید د امریکې د ډم کوي سرونه ښځو هغسې جامې اچول شروع کړي دغه لباس نراله لباس ښځو هغسې شروع ورپسې به مونږ هم کوو مونږ شرمېدل په اوړي کې ګرمه جوبه اچولي په اوړي کې دا ولې بیړه دې غرکشه مونږ خو د ګرمۍ نه مړ کېږو وایي بیا پیر نه ښکارم اوس دا تقلید چې په ملا کې د پیغمبر نه و چې مجلس کې به ناست و یا به روان و انجانه سړی به چې راغی نو دا به نه پېژندو چې دې ډله کې پیغمبر کم یو لباس به هم عام و ناسته به هم عام وه مجلس به هم دا تقلید بیا په خپلې زندګۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرې د مخکې او صحابه ورپسې داسې نه دی په لاره به روانو نو صحابه به ځان سره لکه د صف په شان جفت روان کړي زه مخکې او تاسو راپسې دې کې د غرور شیبه راځي حالانکه پیغمبر منزه او مبرا و د دې نه لیکن آدم متکبرینو صورت قدر هم نه اختیارولو چې زه مخکې روان یم او تاسو راپسې زمونږ هره ادا د غرور او د تکبر دا بله خبره واوره چې په قیامت کې هره ګناه به معاف شي هر خدای وغواړي هرې ګناه له به څه نه څه وجه جوړه کړي او معاف کړي لیکن د غرور او د تکبر ګناه به الله چرې نه معاف کوي چې تر څو پورې جهنم ته پې لېږلی چر غرور ځان ته زه ځان ته زه دا ډېر خطرناک شي چرې مه وایه چې زه څه دا وایه چې ته هر وخت وایه اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اولم ته اخرم ته ظاهرم ته ما ز اولم نو ما بیا بم نه ما بیا بم داسې وختو چې زما وجود نو لږ وخت لرالم بیا به مې وجود ختم شي نو چې پرونم نو ما او نن به بیا نشت کېږم نو زه څه شی یم زه څه تاسو پوه شئ دا لوی لوی فراعنه او متکبرین د زمانه لګ ډیل خدای پاک ورکو راوین چې راویني و ډېره طرفه کې وواله خلاصېږي چرته تللی شي
زیب نو د خدای گرفت عزیزانو داسې دی چې راگیر شي بیا خلاص دیو جنا په دین ځان پوهه دا د مولا فرض نه دی چې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د پاره با مولا جنگیږي بلکې هر مسلمان به جنگي هر مسلمان نو ارزاو چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام په اسمانونو کې اوسېږي دا د اسماتي څه چل خبره پاتې شو چې هغه اجت شریف ویل مولانا صاحب ته بلا سوچ کې یا نه یو دومره لوټه راواغست او دا پادری په دازې وېستو وینې په روان پادری منډه کا پولیس ته راپورټ چې راپورټ یو کو پولیس راغې سړی ونی وو چالان شو کچارو چې کچارو تلاړ مجسټریټ وای دی جج سړی ته چې ولې دا وېستو وی جدنه تاسو کا چې تاسو سوال کړو زمونږ په مولا و تاسو سوال کړو پادری صاحب ورته ما دا ویلو چې شیطان پیدام اور نه دیو قیامت کې به خدای وام چي په اور کې نور چې اور سره ملو شي هغه تاسو تکلیف کیږي نو خلق هم تباہ کا اوس تکلیف هم ورته ونه اجټ ورته وای چې مجسټریټ ته چې صاحب دنه تاسو کا چې تا کوم آیات ویلې زمونږ په دې مولا دې سوال کړو دا آیات تلک بیا وای و خلق الانسان من صلصال و د دې ترجمه وکړه و الله وای چې ما پیدا کړی دی انسان د خټې نه و پادری صاحب انسان د خټې نه پیدا دی ویاو و انت پیدام د خټې نه ما وښته په خټه نو خټه چې خټې سره ملاو شو هغه ته څه تکلیف شو چې په ما دې راپورټ مو کورا چالان دی په لوټه می وښته و کنه ویاو و خو ته پیدام د خټې او د لوټې نه او ما وښته په لوټه و څنګه تکلیفونه شو دا ویني را روان نه ویل دغه څه به شیطان نم ویني رواني کی هغه اور چې کوم له شیطان دی اب دومره تیزی چې